د ننګرهار ولایت اړوند چپرهار په تریلی سیمه کې د مراسم د قرآن کریم د زده کړې وروسته د هغو کسانو لپاره نیول شوي چې ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کیږي. زده کوونکي وایي چې د یو کال په موده کې قرآن کریم زده کړی او ژمنه کوي چې تر نورو به یې ورسوي. ژمنه کوم ما خپل قرآن کریم زده کړو زه به نورو ته رسوم. او ما خپل قرآن کریم زده کړو او نورو ته به ښیم. مونږ استادان ډېر مهربانه دي. په ورته مهال د سیمې اوسیدونکي وایي د روضة العلوم مدرسه له 25 کلونو راهیسې په شخصي چندو یې ژوندۍ ساتلې او دوی یې خدمت کوي چې پر وینا یې اوس مهال مسؤلین باید یا د مدرسه د اقتصادي ستونزو د حل لپاره په دولتي چوکات کې په رسمي ډول ثبت کړي. لري علاقه ده دلته تقریبا 9 نفر استادان یو محتمم دي او تقریبا 500 نه ډیر شاګردان دي. زما دا پیغام دی چې دغه مدرسه دې دوی خپل رسمیات کې واخلي او دوی علماو ته او د استادانو ته د تنخواګانې برابري کې او دغه مسجد چې دی دا د حج او اوقاف په لایحه کې شامل کړي او چې دوی ته هم تنخوا ورکړي او دلته به دغه تسلسل د درس دا دوامدار پاتې شي چې رسمي شي او منظم داسې دی چې غریبي ده دغه خلک هم دومره وس نه لري لکه هغه پخوا چې کوم دغه لرودونو مخکې اته استادان پکې وو اوس مطلب هغه استادانو ته خواران د چا د 2000 او چا د 2500 روپۍ هغه ده. د روضة العلوم مدرسې مسؤل لجمن سره په خبرو کې ویلي چې تر دا مهاله یې لسګونه زده کوونکي فارغ کړي او هڅه کوي چې لا ښه خدمت ټولنې ته وکړي. د نننۍ پروګرام زموږ د روضة العلوم مدرسې د شاګردانو د سربندۍ په اړه دی چې ماشاءالله دا 12مه دوره ده چې موږ یې فارغه وو. متن دا غوښتنه وه چې مدرسو ته متوجه شي او مدرسو سره مرسته وکړي او دې استادان رسمي کړي او د مدرسې رسمي کړي او د دې تر شا ودرېږي تر څو اسلام نور ترقي وکړي. له دې سره هم مهاله د سیمې اوسیدونکي د دیني زده کړو سربیره د عصري زده کړو پر اړتیا ټینګار کوي او غوښتنه کوي چې اسلامي امارت د نوي تعلیمي کال پیل سره له شپږم ټولګیو پورته انجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. ویاړ ور باندې الله تعالی د زموږ په وطن کې نورم دغه دینی مدارس زیات کې او علما د زیات کې قاری صاحبان د زیات کې په زمين کې باید عصري علومو ته لار خلاص شي دغه د پانتونو دروازې خلاص شي د مکتبو دروازې خلاص شي د کورسو دروازې خلاص شي موږ عالی تحصیلات ورسېږو تر څو کولای شو چې خپل وطن د ښه ګام په مخ بوځو. د یادونې ده چې واک ته د اسلامي امارت له رسیدو وروسته سلګونه دینی مدرسو په فعالیت پیل کړی تر څو ولسونه په دیني زده کړو سمبال او زده کړې عامې شي.